سوچ کول د چا په باب بسنګ وي سوچ کول د چا په باب بسنګ وي یادول د کوم جناب بسنګ وي کچا کړي وي توبه خو بیا یې همس کی کچا کړي وي توبه خو بیا یې همس کی جام د زهرو د شراب بسنګ وي او موسیقي خدا حرام تر خبره موسیقي خدا حرام تر خبره مې مولا صاحب نو رباب بسنګ وي د یو چا د مینې سوال ته منتظرو د یو چا د مینې سوال ته منتظرم خواته راغلو ویل جواب بسنګ وي سلامونه احترامات نیکی هیلې پیرزوینې مومنۍ ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری لال محمد شیدا یم نن یو ځل بیا د قدرمن شاعر زلمی وایدیار صاحب خواته راغلی ما د زلمی وایدیار صاحب نه یو ځل بیا ستاسو دپاره د وایدیار صاحب خواږه شعرونه د وایدیار صاحب خوږ لیک ریکارډ کوم د پروګرام په پیل کې وایدیار صاحب ته اخر اغلاست وایو وایدیار صاحب په خیر راغلی مننه خوشاله اوسې شیدا صاحب چې دومره تکلیف مو ویستو دلته راغی د دې نه مننه کوم شیدا صاحب یو په شروع کې به ورته یو غزل ویم مسافر ورون ته به ډالۍ وی یار می بل وطن ته تلې مسافر دی یار می بل وطن ته تلې مسافر دی ما په پاک الله سپارلې مسافر دی وی پستو شونډو می بیا وچ پتری نیولی پستو شونډو می بیا وچ پتری نیولی بیګا خوب کې مې لیدلې مسافر دی مننه خوشاله اوسې شیدا صاحب وی پستو شونډو می بیا وچ پتری نیولی او بیګا خوب کې مې لیدلې مسافر دی او بی د یاره مې دا چم داسې پیکه دی بی د یاره مې دا چم داسې پیکه دی ته به وایي که ټول کلی مسافر دی او وی د بنګړو او د نکریزو حاجت نشته د بنګړو او د نکریزو حاجت نشته چې مې خوښ دی هغه ښکلی مسافر دی او شیدا صاحب وی په ما ګران دی واحد یار زلمی نومیږي په ما ګران دی واحد یار زلمی نومیږي وی په ما ګران دی واحد یار زلمی نومیږي ما د خپل زړه کې ساتلی مسافر دی او دلته یو غزل پروت دی دا به لیدونکو ته ډالۍ کو په دې هیله چې خوښ شي وی د بل غلام سړی مې نه خوښېږي د بل غلام سړی مې نه خوښېږي مننه وی د بل غلام سړی مې نه خوښي هر وخت ناکام سړی مې نه خوښېږي وی عزت نه ځان ساتم په هر محفل کې شیدا صاحب وی عزت نه ځان ساتم په هر محفل کې او دغسې خام سړی مې نه خوښېږي او پښتون هغه چې په پښتو مین وي پښتون هغه چې په پښتو مین وي پښتون هغه چې په پښتو مین وي نسکور په جام سړی مې نه خوښېږي او یوه واده چې سر ته نه رسوي داسې بدنام سړی مې نه خوښېږي مننه او یوه واده چې سر ته نه رسوي داسې بدنام سړی مې نه خوښېږي او یا واحد یاره چې صادقه نه وي څښتن د دام سړی مې نه خوښېږي دلته تل زمونږ د سر سړی په دار دی دلته تل زمونږ د سر سړی په دار دی او ځان خبر که وروره دا د ړندو ښار دی او د عزت او د قیمت تپوسې نشته د عزت او د قیمت تپوسې نشته او اس د دې کلي نوکر دی خر بادار دی او په خوله لاس کې د غلی غلی ګرځه په خوله لاس کې ده په خوله لاس کې د غلی غلی ګرځه او چا چې حق دی بیان کړی ګناهګار دی او د انسان سر د څاروي په شان پرې کېږي د انسان سر د څاروي په شان پرې کېږي یو نه راجګ نشه چې څوک یې څه د کار دی واحد یاره دا چې خړې سترګې ګرځي افغانانو ته د چا شوی ازار دی الله بیا یې وایه مننه شیدا صاحب وایي واحد یاره دا چې خړې سترګې ګرځي افغانانو ته د چا شوی ازار دی څومره ساده یم له پردو سره مې لوبې وکړې څومره مننه څومره ساده یم له پردو سره مې لوبې وکړې چا مې چې کور وران کړو هغو سره مې لوبې وکړې او دښته صحرا ځمکه اسمان لامده زما په وینو دښته مننه دښته صحرا ځمکه اسمان لامده زما په وینو ای لیوني وینو سرو سره مې لوبې وکړې او هره ورځ کونډې یتیمان او شهیدان د ولس هره ورځ کونډې یتیمان او شهیدان د ولس سلګۍ نوڅه ده له سلګو سره مې لوبې وکړې سلګۍ نوڅه ده له سلګو سره مې لوبې وکړې واحد یار صاحب اخرنی غزل اخرنی کلام برناورو بیا به له کتونکو سره مخه کوو ولې نو دا غزل به م ته ویم چې وایي ستا د کاڼو خدایان نه دي د کار
ستا د کاڼو خدایان نه دي د کار او سوال کوار وخت د پاک پروردګار وای دا په خپله دي ناچیزه ناتوانه دا په خپله دي ناچیزه ناتوانه او دا بېوسه څنګه ستا شي مددګار او څوک چې خپل لاس او پښې نشي خوځولی څوک چې خپل لاس او پښې نشي خوځولی او بندګي په کار نه ده د دربار او وی ما ته راشه چې د پوی په زیر او زور کم ما ته راشه چې د پوی په زیر او زور کم لیونیه ورکه کړې ده تا لار او چې د چا د مخه نور دی پیدا شوی چې د چا د مخه نور دی پیدا شوی مننه وی چې د چا د مخه نور دی پیدا شوی او زه زلمی یم د هغې واحد یار ډېر عالي دی